السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، سبا ورځ د 2025 کال لومړۍ ورځ ده. زمونږ په افغاني ټولنه کې بلکې په ټوله دنیا کې یو عادت او رواج شروع دی چې په د نوي کال مبارکي یو بل ته ورکول کیږي. یو بل ته وایي چې نوی کال مو مبارک شه. نو اصل کې په اسلام کې د نوي کال مبارکي نشته، او زمونږ د مسلمانانو کال چې دی هغه د محرم د میاشتې نه شروع کیږي. نو دا د مسلمانانو کال نه دی. نو څوک که په دې ورځ باندې یو بل ته مبارکي ورکوي، نو بالخصوص مسلمانانو وروڼه باید د دغې مبارکیانو نه ځان وساتي او د نوي کال مبارکي یو بل ته باید ورنه کړي. ځکه موږ او تاسو که فکر وکړو، اصل کې د دې په ځای چې موږ او تاسو یو بل ته مبارکي ورکړو، دا باید د موږ او تاسو د غم او د افسوس ظاهرولو وخت وي. د موږ او د تاسو د ژوند هغه یو قیمتي وخت چې هغه پوره یو کال دی، هغه د موږ او تاسو تیر شو. موږ او تاسو په دې ورځ کې باید سوچ او فکر په دې وکړو چې په دې تیر کال کې مو د الله جل جلاله د رضا دپاره څه کړي دي، د الله او د الله د رسول د خوشحالولو لپاره مو کوم کارونه کړي دي، څومره ګناهونه مې کړي. په خپلو ګناهونو باید پښیمانه شو، په هغې توبه وباسو او په خپلو غمونو باندې باید یو قسم غمرسي غوندې ظاهره کړو، نه دا چې یو بل ته مبارکیانې ورکړو. د مبارکیانو دپاره د مسلمانانو هر څه معلوم دي. زموږ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته مبارکیانې ورښودلي دي چې هغه تاسو په لوی اختر او یا په کوچني اختر کې یو بل ته مبارکیانې ورکوئ. یا یو چا حلاله نکاح وکړله، مبارکي ورته ورکړه. یا همداسې د دنیا په لحاظ باندې یو چا مثلا موټر واخیسته، بل څه یې واخیسته، داسې یو دنیا حلاله دنیا یې وګټله، هغې ته مبارکي ورکړه. نه دا چې د نوي کال موږ او تاسو یو بل ته مبارکي ورکړو، بلکې باید موږ او تاسو په خپلو کړي ګناهونو باندې پښیمانه شو او په آینده کال کې د دې هوډ او توکل وکړو چې موږ به د داسې ګناهونو نه ځان ساتو، او په آینده کال کې به موږ د پردیو د رواجونو نه ځان ساتو، او د مسلمانانو که په وس کې دا د اسلام د ترقي لپاره به کار کوو. او که د اسلام د ترقي لپاره مو کار ونه کړو، نو دا فکر خو به د ذهن نه لرې غورځوو چې موږ د یو اسلامي نظام د اسلام خلاف کومه کړنه ترسره کړو.